افغانستان کې د ناامنۍ د وروستي وضعیت له امله پانګونه درېدلې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل وروستیو خونړیو پیښو نه یوازې پانګونه په ټپه ودروله، بلکې د یو شمېر پانګوالو لوري له افغانستانه د پانګو د ایستلو په اړه جدي اندېښنې پیدا کړي دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي ویلي که په کابل کې امنیتي حالات همدغسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې د پانګونې په برخه کې ستونزې لا پسې ډېرې شي. ښاغلی الکوزی وایي چې په تېرو څو کلونو کې په روژې میاشت کې پانګونه او سوداګري ډېرېده، خو سږکال دا میاشت د ناامنیو له امله پانګونه په ټپه درېدلې ده. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د پانګونې پر وروستي وضعیت بحث کوو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن میلمانه بحث وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار ساپی او اقتصادي شنونکی عبدالمنان سیدي. ستړي مشئ. سپا صاحب که د له تاسو سره پیل کوم، د پانګونې وروستی وضعیت اوس څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر صاحب، تاسو سیدي صاحب او ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او د صلح کور آباد افغانستان ارزو لرم ټولو وطنوالو ته. که موږ تاسو راشو تیر کلونه 14 کلونه تر اوسه پورې وګورو او خصوصا دغه کال چې اوس تقریبا 3 کاله پوره کېږي د نوي حکومت چې خلکو سره ډېرې وعدې شوي او ډېر اقتصادي پلانونو باندې کار کېده چې باید افغانستان د بیکارۍ او د اقتصادي مشکلات نه ووځي او یو حرکت پیدا شي، داخلي او خارجي سرمایه ګزاران راشي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. ولې متاسفانه برعکس چې هم د دولت کمبودتیا او خصوصا د بې امنۍ چې په افغانستان کې بې امني ډېره شوه، ولایتونو سقوط وکړو، په سراتیر شپه اکثره ولسوالۍ کې جنجالونه دي، په داخل د قصر کې د دوی سیاسي مشکلات دي، په یو بل باندې اعتماد سازي نشته. نو همدغه ده چې هغه خلک چې د امید لرو چې په افغانستان کې به موږ سرمایه ګزاري کوو، هغوی هم بې امیده شول او اوس په ترکیه او په نورو ملکونو کې هغوی سرمایه ګزاري کوي. د افغانستان نه خپلو په میلیاردها ډالر ویستل، په هغې ځای کې سرمایه ګزارۍ ځان دپاره پلانونه جوړوي او په هغې ځای باندې بوخت دي. خصوصا هغه خلکو چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري کړې وه چې اوس فعالې فابریکې لري، تولید لري، ټیکس ورکوي، مالیه ورکوي. د ډېرو افغانانو په زرهاو کسانو دپاره چې تقریبا تنها په فابریکو کې 320,000 کسان په کار بوخت دي، دوی هم ټاکنې شوي دي. د آینده دپاره پلان نشي جوړولی چې آیا یو کال بعد ځکه سیاسي وضع زموږ د رهبرانو په هغه فکر چې هغوی صرف د ملي ګټو په خاطر باندې کار نه کوي، د شخصي اغراضو یا د شخصي ګټو په خاطر باندې هغوی په ډېرو کمو خبرو باندې د افغانستان چلنج کیږي، یعنی مشکلات ورته د امنیتي پیدا کیږي. نو دوی هم د مشکلاتو سره اخته دي چې هم د تولید نه پاتې شوي دي، هم د مارکیټ نه پاتې شوي او خصوصا د نوي وخت لپاره د روان وخت لپاره هیڅ پلان نه لري. مشخصا په کابل کې وروستی پیښې وشوې او تر هغې وړاندې په خوست او ځینو ولایتونو کې د روژې په میاشت کې پیښې وشوې. دغو پیښو په صنعت باندې څه تاثیرات کړي دي؟ زه لنډ دغه تقریبا د چهارشنبې ورځ پیښه او تر جمعې پورې او تر نن ورځې پورې چې دوشنبه ده، تاسو وګورئ په پارکای صنعتي ته لاړ شئ، هېڅوک نشي کولی چې خپل تولیدات راوړي مارکیټ کې عریضه کړي. یعنی زمونږ د ټول فابریکو تولیدات ابا روزانه مارکیټ ته لاړ شي. یعنی یوازې د څو ورځې تاثیر ده. بالکل، یعنی یو هفته که چېرته ته مال سټاک کړي نو ته دا مارکیټ د لاسه ورکوې، هغه چاته لار دغه کېږي لکه زموږ سرحدي ولایتونه چې د ایران او پاکستان نه مالونه راځي، خلک ځي د پاکستان نه یې اخلي ځکه دلته راتللی نه شي. نو دا په ټول افغانستان یعنې په وضع باندې هم فابریکهداران متضرر کېږي، هم مارکیټ زموږ د لاسه وځي او هم اقتصادي برخه کې زموږ پیسې د وارداتو دپاره یو زمینه برابرېږي، وارداتو پسې مارکیټ مالونه د لارو د بندښت له امله یا دا چې خلک ویریدلی دي نشي کولی د مالونه راوړي مارکیټ ته، وجه څه ده؟ چې دوه مسلې دي. هم تاسو لاړ شئ که چېرته په ښار کې وګرځئ چې چار طرف ته لارې بندې اوسي، یو سړی که د پلچرخي نه یا د کم طرف نه حرکت وکړي په یو ساعت کې ښار ته نشي رسېدلی. او خصوصا هغه مالونه چې هغه به راتلل مارکیټ ته چې بیرته به روزانه په هغه په خرڅلاو باندې یا به پلورل کېدل او د هغې نه به بیرته پیسې لاسته راتلل یا به خلک چې د ولایتو نه راتلل هغوی به خریداري کوله. دغه ټول مشکلات دي. هم د خریدار نظر چې راځي مرکز ته او دې ځای نه خریداري کوي، هم زموږ د مال مارکیټ ته نه رسېدل او خصوصا یو تشویش خلکو سره پیدا شوی دی چې آیا په کابل کې داسې هر سړی یېرېږي چې که زه کابل ته لاړ شم خدای نخواسته د کوم مشکلاتو کوم واقع سره مخ نه شم، ځکه هېڅ اعتماد په یو بل باندې په اعتبار نشته، نه په وضع باندې شته، په هېچ چا باندې نشته. نو همدغه ده چې خلک د مشکلاتو سره یعنې یو په صنعت باندې تاثیر دا چې په خپله په کابل کې صنعتي پارکونو مالونه په خپلو فابریکو کې ښار ته نشي تللی، او بل
پانګوالو په میلیونونو ډالر له افغانستان د وستو په حال کې دی یا وستي دي ورسره موافق یې؟ زه په دې باندې موافق یم. تنها یوازې نه دی، ما مثال تاسو د کابل درکړه. کله چې کابل مرکز دی، کله چې په مرکز کې مشکلات زیات وسی، مثال ولایت کې کوم مشکلات وسی، هغه باندې په ټول نور ولایتونو باندې دومره تاثیر نه کوي لکه خاصتا چې په مرکز کې مشکلات زیات وسی او بې امني زیاته وسی، داخلي یعنی زمونږ د رهبري په خپل اختلافات زیات وسی، نو ټول هغه سرمایه‌داران چې سرمایه گذاري کړې ده یا سرمایه گذاري کوله د تشویش او مشکلات سره مخ دي. مننه. تاسو به هم راګرځم. سیدي صاحب، له هیواد د پانګو تیښته د هیواد پر اقتصادي وضعیت څه اغیزې کولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د تیرو ورځو شهیدانو پرو باندې دعا کوم. ثانیا دقیقا لکه تاسو چې وایاست د سرمایه گذارۍ په وړاندې په افغانستان کې ننګونې ډېرې دي، خو عمده ننګونه فساد، اداري پیچلتیا او دغه نامعلوم وضعیت چې دا اوس موږ لرو، مخصوصا سیاسي وضعیت چې په اقتصادي وضعیت باندې ډېر حاکم وضعیت دی. معمولا سیاسي ثبات د اقتصادي ثبات بنسټ جوړوي. نو په دې خاطر اوسنی حالت چې موږ ګورو، که څه هم د افغانستان حکومت مختلفو منابعو، که د اقتصاد وزارت دی، که د تجارت وزارت دی، د ټول وزارت خانو په مسلسل ډول باندې رسنیو سره بعض معلومات شریک کړي چې وایي موږ تیر کال 2015 کال کې له 1.5 میلیارډ ډالر سرمایه گذاري لرله، چې دا په تناسب د 94 کال او نورو کلونو یو نسبتا ښه وضعیت کوي. اما په ټوله کې سخت کال 1996 کال چې موږ له پیله تر اوسه پورې ګورو، او دا درېیمه میاشت او نن نیمایي د همغه لومړی روبي تېرېږي. په ټوله کې د افغانستان د حکومت په وړاندې ننګونې ورځ تر بلې ډېرېږي، او دا ننګونې په اقتصادي وضعیت، په صنعت او په داخلي تولید باندې ډېر تاثیر لري. سره دې چې د سرمایه ګزارو په وړاندې او د سرمایه گذارۍ په وړاندې ننګونې نه یوازې دغه نامعلوم وضعیت تشکیلوي، بلکې یو شمېر نور عوامل هم شته چې کومک کوي دې سره چې دغه وضعیت جمع همغه نور مسایل چې د سرمایه گذارۍ په وړاندې لوی چالش ګڼل کېږي سبب د دې وګرځي. د مثال په ډول اداري فساد یو له هغو مشکلاتو نه دی چې د سرمایه گذارۍ په وړاندې یو چالش ده. د قوانینو پیچلتیا بله مسله ده چې د سرمایه گذار لپاره مشکله ده. د سرمایه گذار د سر او د مال تضمین حکومت نه دی کړی، چې دا یو لوی چالش دی امنیتي او د سره جوخت دغه نامعلومه سیاسي وضعیت چې دا اوس دی په افغانستان کې په ټوله کې د حکومت پر وړاندې ورځ تر بلې ننګونې ډېرېږي. بر علاوه دي چې افغانستان په لومړی خط د جګړې کې دی د نړیوال ټوریزم د سره جوخت افغانستان په دننه حکومت کې او د باندې له حکومته چې یو شمېر سیاسي بنسټونه او ګوندونه دي، هغوی د افغانستان د حکومت پر وړاندې نن یو ننګونه دي. نو زه داسې فکر کوم چې د افغانستان حکومت ته لومړی پکار ده چې د په سیاسي برخه کې یو ابتکار وکړي او وضع کابو کړي. فکر کوي چې دغه پانګې چې له هیواد نه د تېښتې په حال کې دي او په دې برخه کې حکومت مسؤلیت لري، حکومت خپل مسؤلیت ته متوجه دی؟ یو شمېر برخو کې حکومت لږ څه ناڅه اقدامات کړي، اما هغه په نړیواله برخه کې ده چې د افغانستان او د نړۍ د هغو هیوادونو چې په یو شکل نه یو ډول د افغانستان سره اقتصادي راکړه ورکړه لري، په هغو کې یو شمېر هیوادونه لکه پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې چې دا د افغانستان د سیاست یو برخه ده. هم زمان یو شمېر نور هیوادونو سره زموږ اقتصادي اړیکې نسبتاً ښې شوي، اما هغه اقدامات چې ما مخکې بحثونو کې هم دا خبره کړې چې دغه لاسته راوړنې تضمین کړی شي او د عملي تعامل لپاره لار هواره کړي، هغه اقدامات په کور دننه نه دي شوي. یعنې هغه سترې اقتصادي پروژې چې افغان حکومت د خپل حکومت په پایل کې هغې شروع یې کړې، فکر کوي چې هغه اقتصادي پروژې په سمه توګه تطبیق کړې چې اوس بالاخره خبره د پانګو تېښتې ته را رسېدل چې اوس پانګې هم دلته نه پاتې کېږي او مخکې صاحب اشاره وکړه چې اوس خلک چې دلته پانګونه کولې ترکیې دوبۍ ته ځي هلته پانګونې کوي. دقیقاً دغه د پانګې فرار یا تېښته
لوی لوی چالش د افغانستان د حکومت په وړاندې ده، نه یوازې د حکومت په وړاندې، د افغانستان د ولس په وړاندې ده. کله چې موږ پانګه له لاسه ورکوو دا معنا چې کار له لاسه ورکوو، اشتغال له لاسه ورکوو، اقتصادي فعالیت له لاسه ورکوو. موږ په کور دننه باندې بعض مسایلو کې چې کوم سروېګانې کېږي تر اوسه پورې او دغه آمار او ارقام وړاندې کوي، ډیری دا سروېګانې مبتني په هغو فعالیتونو دي چې لنډمهاله اقتصادي فعالیت ګڼلی کېږي. د مثال په ډول اکثرا حکومت دغو برخو ته ډیر پام کړی دی په سروېګانو کې چې خلکو ځانو لپاره کورونه جوړ کړي دي. صحیح دی چې د لنډمهال لپاره د یو څو کارګرو لپاره کار ایجادېږي او یو اقتصادي فعالیت دی، اما منجر په تولید نه ګرځي. موږ هغه اقتصادي فعالیت ته ارجحیت ورکوو او په سروې کې د موږ سبب د رشد اقتصاد کېدلی شي، توسعه د اقتصاد راوستلی شي چې هغه سبب د تولید شي. په تولیدي برخه کې متاسفانه په افغانستان کې د نوي آمار ارقام له مخې چې دا نوي سروېګانې شوي دي، کندهار او بلخ کې نسبتا یو اندازه سرمایه‌ګذاري شوي په دې او تیر کال کې، اما په نورو ولایاتو کې د کابل په شمول باندې سرمایه‌ګذاري ډېره په ټیټه کچه باندې ده. عوام زمان له دې سره فرار د سرمایې تر یو بریده پورې په دغه سیاسي وضعیت پورې تړلې. د حکومت په پایل کې کله چې حکومت کمپاینونه کول د ځان لپاره اول د انتخاباتو څخه وړاندې دغه حکومت د ولسمشر غني اقتصادي تګلارې چاپ شي اوس هم په کتابخانو کې پلورل کېږي. فکر کوي چې هغه اقتصادي تګلارې راخیستل شوي دي په دغه درو کلونو حکومت کې د تطبیق لپاره؟ ډیر زما پان باندې خو هغه چې ویل شوي دي په انتخاباتو کې د هغو د عملي تابلو لپاره اصلا شرایط نه برابر. دا ډیر زیات اغوا شوی و، ډیر زیات غټه خبره شوی و. د افغانستان د واقعیتونو برخلاف بعضی مسایل ویل شوي وو چې هغه د عیني واقعیت سره اړخ نه لګوي. اما رالو دې ته چې ولسمشر غني خپل کتاب کې چې د ویلو شو چې غولونکي شعارونه او غولونکي تګلارې وي. دغه دقیقاً سره همداسې یو اصطلاح ورته کارولای شي په دې خاطر چې د افغانستان حکومت یوه لویه غټه ژمنه یې دا وه چې موږ به په جریان د الا یو نیم کال کې 1 میلیون کاري فرصتونه ایجادوو. 1 میلیون کاري فرصتونه ایجادول نه یوازې چې ونه شو بلکې 1 میلیون کاري فرصتونه له لاسه هم تللي دي. کېدای شوی دا ایجاد شوي وای اما له لاسه ولاړو. نن چې موږ وایو د افغانستان نه ځوانان فرار کوي، پاخه مغزونه فرار کوي او کادرونه زموږ فرار کوي، ځي لوی لامل یو عمده لامل ناامني ده او دوم لامل اقتصادي ده چې نن په کور دننه یو سړي ته ابرومندانه ډوډۍ پیدا نشي نو هغه دا وطن مجبور دی په یو شکل نه یو شکل د خپل د معیشت لپاره دریم ځای انتخاب کړي. نو په دې خاطر زه وایم چې د افغانستان حکومت یو شمیر فعالیتونه لکه د سلما بند، لکه مثلا د چابهار بندر، لکه همداسې نور یو ټاپي پروژه یا د کاسا پروژه، یو شمیر اقدامات یې وکړو چې خلک ډېر هیلهمن کړو او د خلکو توقع یې لږ لوړم کړله چې ګویا دا د پروژه را روانه ده، سرمایه‌ګذاري یوازې یو تصویر پاتې شو. دقیقاً یعنی که چیرې موږ سرمایه‌ګذارۍ دعوه لرو نو لومړی عنصر د دې امنیت دی. که موږ امنیت تامین نشو کړای، په کور دننه بې ثباتي ولرو او هر ساعت نظام چیلنج سي، دا شک مه ګڼئ که د ټوله نړۍ سرمایه‌ګذار دلته راولئ او کېنوئ، د دوی سرمایه به همداسې راکده پاتې، نتیجه به نه لري. په اخر کې به د افغانستان د خلکو لپاره یو کاري فرصت هم ایجاد کړي. تاسو به هم راګرځم سړي صاحب. صفای صاحب کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکړی دی په تازه کې چې دوی د پانګوالو او د پانګې ساتنه دوی لومړیتوب دی. نو څه ډول لومړیتوب چې یوه چاودنه پانګوالو ته او افغانانو ته په میلیونو ډالر زیان واړوي؟ یو دا دی چې د خولې خبرې د کله میکروفون ته یا په کم بحث کې کینو یا په کم کانفرنس کې مونږ خلکو ته ډاډ ورکولی شو په خوله، ولې که چېرته راشو د وزارت داخله سره نږدې چې په هغې ځای کې کابل سټار هوټل په میلیونهاو ډالر هغه د تاواني شو. ته څه وایې چې دغه هوټل کې خاصتا خارجیان اوسېدل، بعد د دې نه که دا څومره لوکس جوړ شي دلته به خارجي راشي په هغې کې به واوسېږي، د ده سرمایه ټوله ساخت شوه. که جوړه هم کړي د ده په خوا کې انداروشن کمپنۍ څومره تاوان وکړو، نور کمپنۍ چې څومره تاواني شو، نو ډاډ څه ته وایي؟ خبره دا ده. نو دې ته لومړیتوب څه ته وایي او ډاډ څه ته وایي؟ بیا هم زه دا فکر کوم که چېرته دوی په رښتیا سره
زه چې څومره ګورم دغه مشکلات چې تر اوسه پورې راغلي د زمونږ د مملکت رهبري په خپل منځ کې چې یووالی نه وسي او سیاسي بحران دوی ختم نه کړي، په یو اراده او په یو فکر باندې افغانستان لپاره اقتصادي پلان جوړ نه کړي، هیڅ وخت موږ امنیت نشو راوستلی، موږ د خلکو سره سیاست نشو کولی، موږ د دې بې امنۍ مخه نشو نیولی. په ذکراتو موږ رئیس جمهور ته یعنې تاسو د ناامنیو لوی لامل سیاسي بحران بولئ؟ اول سیاسي بحران دی، ځکه چې کله سیاسي زموږ رهبري په خپل یو فکر باندې نه یو د بل مخه نیسي. ټولو وزارتونو کې ټولو سره موږ بحث کړی دی، که یو وزیر یو ښه کار کوي 3 وزیران مخه نیسي، 3 وزیران په انتخاب کې چې تر څو پورې په دغه باندې دا کار ونه کړي او د لاسته راوړنه ونه شي، دوی په دې کې اخته دي. که چېرته په دې کې اخته شي چې ټول وزارتونه چې د اقتصادي یعنی د سکتور خصوصي په مقابل کې مکلفیت لري او دوی هغه خپل کړنې صحیح او راهکارونه صحیح ادا کړي، زه فکر کوم چې حرکت کوو. ولې متاسفانه سیاسي مشکلات چې اقتصادي پیشرفت موږ نه پات شو، سرمایه‌ګذاري د تشویق او د حمایت په خاطر باندې چې قانون اساسي موږ ته حق راکړی دا دې پات شو. همدغه و چې په افغانستان کې بحران راغی. تاسو په کابل کې لاړ شئ، که تاسو لاړ شئ د چوکونو ته لاړ شئ، که یو نفر په کار په سلهاو کسان را منډې وهي، ټولو خلکو ما تاسو فکر کوئ زمونږ یو فینانس نفر په کار دی. د دوشنبې په ورځ باندې د تېرې دوشنبې مونږ اعلان ورکړ د نن تقریبا 2,500 کسانو چې هغوی تقریبا ماسټري هم لري او لیسانسي کارونه یې کړي دي، دا ټول بیکاره دي. هر یو په خدای باور وکړه چې زنګ وهي وزر کوي چې د روژې په لحاظ باندې څومره کار که د شپې ورځې زه کار کوم خو زه ډېر سخت مجبور یم. یعنی افسوس دا یعنې په الکترونیکي تذکرو کې هم داسې د 2,500 پوسټ لپاره 15,000 کسانو نوم لیکنه تاسو وګورئ که نه، تاسو وګورئ که نه، یعنې هغه سر هغه بیکاره او بېسواده خلک خو تاسو پرېږدئ چې بیچارهګان پراته دي په یو ډوډۍ هم ځان ساتي، هغه باندې چې پلار او مور په هغې باندې په سلهاو زره افغانۍ مصرف کړي دي، په میلیونهاو مصرف یې شوی د ملک او تله په خارج کې په هند کې او په نور ملکونو کې هغې ماسټري اخیستې دي، هغې لیسانس شوي بېرته راغلي، د هغې لپاره کار نشته. نو دا به څه کوي؟ دغه وضعیت لا هم خرابېدو خواته روان دی. که چېرته موږ دې لپاره اقتصادي پلانونه جوړ نه کړو، د سرمایه‌ګذارۍ دپاره د سرمایه‌ګذارانو او خصوصا د سرمایې موږ دوی ته فزیکي او نور امنیت ورنه کړو، دوی ته سهولتونه ورنه کړو، زه فکر کوم چې دا جنګ د تاریخ نه که تاسو وګورئ تر څو پورې چې په افغانستان کې خلک سرمایه‌ګذاري ونه کړي، تر څو پورې د خلکو دپاره کار پیدا نه شي، هېڅ حکومت د 15 کال او 6 کال او د 10 کال نه اضافه ویلی شي چې په ټوله کې همدغه حکومت د بېروزګارۍ او د پانګو د تېښتې عامل هم همدا حکومت دی او د ناامنیو عامل هم همدا حکومت کېدلی شي. فلحال د ټولو مسایلو زه په وایم یعنې د شورای عالی اقتصادي کې ناست د وزیرانو صاحبانو سره هم بحث کړی، د رئیس صاحب جمهور سره هم بحث کړی، د رئیس صاحب اجرایي سره هم بحث کړی، د ټول اختلافاتو همدغه زمینه برابره کړې چې خلک سرمایه د افغانستان نه اخلي، فابریکې د سقوط طرف ته روان دي، خلک بیکارۍ طرف ته روان دي. و زه تاته ویم مثال زه تاته نور خو پرې د اطرافو د بدخشان او یا د شینوارو او د خوست او د لرې ولایتونه خو پرې په کابل ښار کې یو ښځې چې موږ تاسو ولیده فارخنده چې یو معمولي یا د غلطي شو یا د چا د غلطۍ په اساس باندې خلک دومره جذباتي و چې هغې ته یې اور مور واچو. یعنې ته دغه خلک د یو مرکزي ښار خلک راخله بیا د ولایت او د ولسوالۍ سره مقایسه کوه چې هغوی به په څه حال کې. دا ټول یو تشویش او پریشاني د بیکارۍ او د اقتصادي مشکلاتو او د کورنۍ او د خپل اولادو د مشکلات د سوداګرۍ خونه چې وایي په روژې میاشتې کې مقایسه یې کړې ده، تېره روژه او دغه روژه په دې تېرو 10 ورځو کې وایي سوداګري او پانګونه په ټپه ولاړه ده. په داسې حال کې چې په تېرو کلونو کې به په روژې میاشتې کې سوداګري او پانګونه ډېرېده. دا نه زه منډۍ ته تللی یم وګرځېدو په دې منډۍ کې همدغه مشکلات دی چې هم د اطراف نه خلک نه راځي، هم هغه ګودامونو ته یا هغه دکانونو ته مال نه سپلای کېږي، لارې هم تقریبا ورباندې بند دي. نو دا مشکلات دي چې تجارت نشته په کابل کې. فلحال تجارت تر هغې پورې چې خلک را نشي او مارکیټ ته مال ونه رسېږي نو تجارت په چی شي باندې کې همدا مسله ده چې تجارت ورځ په ورځ باندې خلک اعتماد د لاسه ورکوي، خپل روزګار د لاسه ورکوي او خپل هغه تجاران چې هغه په تشویش کې دي چې هغه به مال وارداو یا به په داخل کې تولید کوي مارکیټ ته به ورکوي، نو دا په خپل منفي طرف ته ځي او د تجارت دا خبره بالکل مطلق منم او دا تاییدوم چې دا مشکلات نور ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي. مننه تاسو ته به راګرځم په حل لارو کې. سیدي صاحب په خپل خبرو کې اشاره درلوده چې په هیواد کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د امنیتي بې ثباتۍ اول عامل په خپل حکومت ته موافقي؟ د اوسني وضعیت ته په کتو خو سړی له دې نه انکار نشي کولی چې د سیاسي بې ثباتي د حکومت له دننه نه پیل کېږي. یو څوک چې د هیواد خارجه وزیر وي او نن راسي نظام چیلنج کړي نو له دې نه به زیات بې ثباتي څه شته وایي. زه خو
په الفاظو کې تر دې اضافه نه پیږي. بل داسې حکومت څخه موږ د اقتصادي پالیسیو تمه کولی شو. اوس رالو افغانان مجبور دي اړ دي 40 کاله یا 15 کاله جګړې نن دې سرحد ته رسولي چې سره دغه نظام چې د ټولو د خوښې وړ نظام نه دی، اما د بې نظامۍ تجربه هم لري. بې نظامي د موږ لپاره هغه ترخه ساعتونه را یادوي چې موږ 1 کیلومتر لاره به د لسو قومندانانو او مشرانو د محلي هغونه په اجازه تېرېدو او لرې هم نه ده. پرون بې ثباتي هغو کسانو کوله چې هغوی ناپوهه ول او سواد زده کړی نه لرله، مکتب ته نه وتللي، مدرسه یې نه وویلې. نن متاسفانه هغه کسان د خبرو ته لمن وهي چې هغه په سطح د دکترا او د ماسترۍ فکر نه کوي چې همدغه بې ثباتۍ ته همدغه حکومت لاره هواره کړې ده. او همدا مسلې ته راځم. بنان وړاندیز مې دا دی چې د افغانستان ولس په دغسې یو حساسه مقطع د زمان کې ډېر عمیق فکر ته ضرورت لري، ډېر حوصلې ته ضرورت لري او زغم ته ضرورت لري. او دا نظام هم داسې اسانه نه دی جوړ شوی. دغه موجود نظام چې ولسمشر غنی ولسمشر دی او ډاکټر صاحب عبدالله دوهم سړی بلل کېږي، دا نظام د افغانستان د 8 میلیونه نفوسو پرایه جوړ شوی. فکر کوي چې نظام او حکومت خو سره فرق لري، یعنی یو نظام د یو حکومت نظام خو صحیح د خپل ځای دی. افغانستان حکومت کې ستونزې شته. د افغانستان حکومت معمولا نظام اداره کوي او کله چې حکومت لمنځه لاړ نظام ړنګېږي. موږ تاسو دې تجربه لرو. ولې نظامونه پخواني ولسمشر کرزي حکومت اوس نشته، ولې نظام اوس هم پر ځای دی؟ راغلم د ولسمشر کرزي له سستیانه دغه نظام همداسې نن پښې نه ټینګېږي. که هغوی په خپل حکومتدارۍ کې لږ ذره له اقتصادي برخه کې د افغانستان بنسټونو ته پام کړی وای، سرمایه گذاري جلب کړی وای، نړیوالو سره مراوده او معامله لرلی، نړۍ سره سر نه جنګولی او د نن وضعیت سترګو کې انځور کړی وای، د افغانستان د خلکو بیچارګي او مظلومیت او فقر. ولې صاحب صاحب دلته ناست سیدي صاحب هغه پانګه چې د پخواني حکومت کې د پخواني ولسمشر کرزي په حکومت کې افغانستان ته راغله او دلته وا، فکر نه کوي چې په دغه حکومت کې مغه پانګه بل اخره فرار وکړو؟ زه که څه هم دا بحث ډیر سیاسي کیږي او زموږ بحث زه معمولا علاقمند نه یم چې زه سیاسي بحث وکم، چون کار مې اقتصادي دی. بله ولې رالم دې ته چې دغه پخواني نظام داسې اقدامات وکړو، فساد نهادینه او بنسټیز که د مفسدینو ټولګه همیشه د فساد د لارې د سرمایه د ترلاسه کولو په خاطر همیشه په نظام کې ډیر قوي نفوذ درلود. نن چې دا نظام په دغه کمزوري سره غواړي د فساد سره مبارزه وکړي، سرمایه گذاري ته زمینه مساعده کړي، نړیواله سرمایه گذاري جلب کړي، د په کور دننه سرمایه لفراره وژغوري، خلکو ته کار ایجاد کړي، طبیعتا هغه مفسدین چې د نظام په بقا کې خپل بقا نه ویني هغوی به پښې او لاس سره باسم په تقریبا په پانګو باندې ده. سیدي په بخنه سره زمونږ باسم په پانګه د پانګې په فرار باندې ده. یعنی سوال داسې مطرح شي چې په خواني حکومت کې چې کومه پانګې دلته راغلي وي، دغه حکومت فکر نه کوي چې زمينه دي برابر کړي چې دغه پانګه فرار وکړي. زه د شک نه ګڼم تر اوسه خو د یو جامع ریسرچ نه دی شوی په دې باندې چې څوک باور په دې وکړي چې هغه منبع معتبره وي، بې طرفه وي او ټول هغه جوانب د تحقیق په نظر کې ونیسي چې لازمه د یو تحقیق په علمي شکل باندې معلومات راکړي. خو د شواهدونه د ساده شواهدونه داسې معلومیږي چې زمونږ حالات یو ډیر نازک وضعیت لري. سرمایه گذار زړه نه ښه کوي که سرمایه لري هم په راکټ ډول ساتي او یا دا چې په بل هیواد کې سرمایه گذاري کوي. اما زه یو څو حل لارې پیشنهادوم. مننه. حل لارې ته وروسته تاسو ته بیا وخت درکوم. وخت خلاص دی. جنبندي کې به اول صفحې صاحب راته د حل لارې په توګه وایي څه ډول دغه موجوده پانګه له تېښتې ژغورلی شو. مهمه دا ده که چېرته په رښتیا سره زموږ رهبري وغواړي چې دغه پانګه د لاسه ورنکړي او خصوصا هغه خلکو چې پانګه د وطن نه وړې ده نورو ملکونو ته او هغه هم تشویق کړي، دوی باید یو اقتصادي پلان جوړ کړي، خاصتا په اقتصادي پلان کې هغه پالیسیګانې چې د داخلي تولیداتو دپاره او خصوصا د سرمایه ګذارۍ دپاره د حمایت وګرځي، په هغې باندې کار وکړي. د منطقې پاکستان، د ترکیه او د هند او د چین چې په افغانستان کې مارکیټ لري، د هغو مارکیټونه او هغه امتیازات مطالعه کې باید دوی ته ورکړي. د ایران د په خوا کې همدغه د مالي په سیستم کې تغییر راوړي، بانک صنعتي جوړ کړي، خلکو ته او د بیمې
سیستم اوس دغه کچته د بیمې زمونږ سیستم لرو ده او موږ شرکتونه لرو چې دا ټول بیمه شوي نو بیا خو تاوان به ورکړو همدغسې د برق او د ځمکو ویش پارکونو ډېره مهمه خبره ده چې خلکو ته ورکړل شي او خلک راشي سرمایه گذاري. مننه. او سیدي صاحب تاسو ډېر کم وخت لرو په لږ وخت کې راته خپل پیشنهادونه د حل لارو په توګه پیشنهاد. زه څو پیشنهاد لرم. یو وړاندیز مې دا دی چې که چیرې وشي په دغه موجوده اقتصادي وضعیت باندې یو جامع تحقیق وشي. دوهم د حمایتي و پالیسي ولرو مونږ چې په هغې کې ټول جوانب د قضیې چې سرمایه گذار دی، شرایط د سرمایه گذارۍ دي او حکومت دی دا تنظیم کړی شي. درېیمه دا چې مونږ ولې د ورته هیوادونو تجربه ترلاسه نه کړو او د هغو تجربو نه استفاده ونه کړو. څلورمه مسله له فساد سره مبارزه وشي، قاطعیت وشي او د قاطع دلیل نه اکثریت قاطع د هیواد حمایت وکړي. هم زمان د بیمې سیستم جوړ شي چې ادي اقل نن چې موږ کوم تعدید سرمایه گذار ته متوجه ده، سرمایه ته متوجه ده، دغه څه نه څه تضمین کړی شي. کور مدان چې راغلی په موضوع را سره بحث وکړه. ګرانې لیدونکو له تاسو ډېره مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کوله. تر بیا مو الله عمل شه.